بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو د پرون یا د بل ورځ په سوشل میډیا باندې پاکستان کې یو بل باره کې باز شروع دی چې په اسمبلی کې په پارلیمنت کې یو بل پیش شوی دی او هغه هغوی پاس کړی دی چې د هغې بل مطابق اوس سړی سره او ښځه سره واده کولی شي. له سیم سیکس میریجز چې دی هوموسیکشویلیټي چې ورته وایي هم جنس پرستي، نو مطلب دا دی چې پاکستان کې اوس قانوني شوه، اوس دا کار کیدی شي. نو هغې بل باره کې چې دا ډسکشن شروع دی، نه په هغې کې د سپیکر ایاز صادق چې پخوانی سپیکر دی د هغه یو کلیپ خلک شیر کوي چې په هغې کې وایي چې ما د ټرانسجنډر دا چې کوم بل دی نه دا ما پاس کو، نو د هغې د پاس کولو اعلان کوي که نه ایز سپیکر د اسمبلی نه. نو هغه کلیپ پکې خلک پیش کوي. بیا خلک سینیټر مشتاق چې دی د جماعت اسلامي والا، نو د هغه بیان او دغه پیش کوي چې هغه د دې بل مخالفت کړی دی او په عدالت کې د دې خلاف کیس جمع کړی دی، نه هغه پکې هم دغه کوي. نو اوس په دې ویډیو کې په دې باندې بحث کوو چې ایکچوال خبره څه ده. نو چې دا کلیپ چې کوم دی د دې حقیقت دی، دا نور د سینیټر مشتاق دا خبره چې دا او خلک وایي چې مذهبي پارټۍ په پارلیمنت کې دننه ناستې دي د پی ډي ایم حکومت کې، نه دا څنګه وشو او دوی ولې غلي دي، نه هغوی پسې هم ډېر زیات تنقید شروع دی. نو ګورئ د ټولو لومړی خبره خو دا ده چې په اسمبلی کې اوس داسې ډوسه بل نه پیش شوی، نو چې پیش شوی نه پاس شوی به څنګه او هغه ولې چې زه څنګه وایم چې نه دی پیش شوی، نه د هغې باندې چې ما کوم ریسرچ وکړو او کوم ما ته خبرې مخې ته رالې، نه زه تاسو ته ون بای ون په دلیل کې پیش کوم، نو تاسو ته باندې اندازه ولګي چې دا پروپاګانډا ده، دروغ دي. ګورئ لومړی خبره دا ده چې لږ غونډه کې موږ په سړو مازغو سوچ وکړو، نه آیا پاکستان غونډه کې ملک کې د هم جنس پرستۍ د اجازت ورکولو بل به پاس شي؟ لکه که موږ سوچ وکړو نو آیا یو پارټي چې کومه پارټي اوس په حکومت کې راځي، کومه پارټي دا بل پاس کول غواړي، نو یو پارټي خو په یوازې د پارلیمنټ نه نشي پاس کولی، ډېرې پارټۍ به رایوځای کېږي. آیا دغه پارټۍ به پخپله داسې یو بل پاس کړي چې هغې سره د دوی بلکل سیاست چې کوم دی نه ختمیږي؟ که سیاست یې نه ختمیږي، نه راتلونکي الیکشن کې یو غټ ډیفیټ به چې کوم دی نه خوري، ځکه چې پاکستان یو داسې ملک دی چې دلته خلک مذهب سره ډېره مینه لري. نو چې اوس داسې یو غیر مذهبي بل پیش شي او هغه کومې پارټۍ پاس کړي، نو بیا خو د هغې چې کوم دی نه سیاست ته ډېره غټه خطره ده. دا خو پخپله چې کوم دی نه خپلې خپې ځان له تبر باندې ګول دي. نه آیا داسې به یو پارټي تیاره شي؟ نه تیارېږي. داسې بل څوک نشي پاس کولی، نه څوک پیش کولی شي. بیا د دې کلیپ او د دې څیزونو حقیقت څه دی؟ نو ګورئ خبره اصل کې داسې ده چې په 2018 کې نو دا بل په ایکچوال کې پیش شوی په 2017 کې و، بیا په 2018 کې چې کوم دی نه په دې باندې ډسکشن وشو او یو بل تاسو ته دا پته وي که چېرې تاسو پولیټیکل ساینس ویلي نو بیا به درته پته وي چې دا بل دومره په اسانه باندې چې کوم دی نه پاس کېږي. بل چې کله پیش شي نو هغه کمیټۍ ته ځي، سټینډینګ کمیټي په هغې باندې دغه کوي چې دی اول پارلیمان کې دننه د باس قابل دی که نه دی، چې سټینډینګ کمیټي پاس کړي، هغه بیا پارلیمان ته راځي، بیا پارلیمان کې په هغې باندې ډیبیټ کېږي، باس کېږي. داسې یو بل چې په هغې متنازعه وي، نو هغه پاس کولو نه پارلیمنټ چې دی نه ځان بچ کوي، پارټۍ ته ځان بچ کوي. نو دغه بل چې دی دا د جنوري 2017 نه د دې دا پروسس شروع شو، کله چې د بل لیکل شروع شو، نو بیا د 2018 مئی 2018 پورې دا تقریبا یو نیم کال په دې کې لګېدلی. د مئی 2018 کې دغه بل پاس شوی دی. پارلیمنٹ دواړو ایوانونو، سینټ هم پاس کړی دی، قومي اسمبلی هم پاس کړی دی، صدر به دستخط کړی دی. اوس دا قانون دی، هغه قانون چې کوم دی نه ټرانسجنډر بل ورته وایي. نو ټرانسجنډر بل په مئی 2018 کې پاس شوی دی او دا سپیکر چې کومه خبره کوي یا صادق نه، دا هغه وخت دی. اوس خو سپیکر پرویز اشرف دی، نو اوس پکې یا صادق د کوم ځای نه رالی، نو دا هغه دی. په هغه بل کې څه دي او هغه بل کې بیا څه و چې کورټ ته پې څوک لړلو او یا چې کوم دی نه مشتاق سینیټر مشتاق یې د هغې مخالفت وکړو. نه خبره دا وه چې خبره د ټرانسجنډر وه، ټرانسجنډر لا د خپل جنس دا اختیار یې ورکړو چې تاسو خپل جنس فیصله په خپله کولی شئ. ګورئ مونږ تاسو ټولو ته پته ده چې کله دا ټرانسجنډر چې کوم دي تھرډ سیکس چې کوم دی که نه، چې خواجه سرا ورته خلک وایي، هجړه ورته خلک وایي، دا خلک چې کوم دي نه په دې کې څه خلک داسې د هغې روحجان سړي طرف ته وي، څه روحجان یې داسې چې هغې ښځې طرف ته وي، لکه څوک د ځانه ښځه جوړوي، څوک د ځانه سړی جوړوي. نو چې د ده کوم طرف ته روحجان دی، نو دی له دا حق ورکړه چې ستاسو اختیار دی چې تاسو ځان هلک ډکلیر کوئ او که جینۍ ډکلیر کوئ. نو چې ستاسو ځان هلک ډکلیر کوئ نو ستاسو به د خپل پلار په حصه کې د هلک حصه رسي، او که ستاسو ځان فیمیل ډکلیر کوئ نو بیا به د فیمیل حصه رسي. نو دا حق یې وله ورکړه. نور پکې داسې د دوی د حق خبره ده، نو چې د دوی د حق خبره ده، د دوی د حقوق ورکول پکار دي. دا خو په دې کې خبره ده، نو چې دوی له حقوق ورکول پکار دي، اسلام ولې هم حقوق ورکوي که نه، دا خو د خدای پاک پیداوار دی. نو دې کې هېڅ خبره چې نشته. نه سینیټر مشتاق د څه مخالفت کړی دی، ناول د ټولو لومړی خبره دا ده چې سینیټر مشتاق ایز ا هول د دې بل مخالفت نه دی کړی. سینیټر مشتاق په بل کې دننه امینډمنټس پیش کړي دي، او تاسو ته دا پته ده چې دا بل چې کوم دی نه دا کونسل اف آیډیالوجي
اسلامي نظریاتي کونسل چې د اسلامیک ایډیالوژي کونسل دا په هغې کوم پیش شوی دی نو چې اسلامیک ایډیالوژي کونسل کې پیش شو نو د اسلامیک ایډیالوژي کونسل چیرمین چې کومونو هغه هم د بل حمایت کړو سپورټ یې کړو وی بالکل چې کوم د ترل جنډر لا حقوق پکار دي نو چې حقوق پکار دي بیا دا سېنیټر مشتاق د ایز ا هول د بل مخالفت نه کړي د په بل کې دنه وې څه شکونه داسې دي چې ماته غیر اسلامي لګي نو دا هغې کې ترمیمونه ولیکل وي دا پکې بدل کړي په خبره پوه شوئ ورپسې چې کومه خبره ده کورټ ته چې دا کورټ ته رابېل لاړ او هلته پې خبره شروع شوه دا وفاقي شرعي عدالت ته رابېل تللی او وفاقي شرعي عدالت کې چې کوم درې ججانو کوم بنچ چې د دریو ججانو هغې چې کله بل باندې هلته کیس شروع شو نه هلته پکې خبرې راووتې نو وې پکې خبرې د سیم سیکس خبرې پکې وي دا پکې شامل شوي وي داسې خبرې پکې وي چې هغه لکه اسلام سره کانټراډکشن کې راتلی نو چې راتلی نه هلته هغه خبره چې کوم ده هغه بیا واضحه شوه چې دې کې دا دي نو دا لکه مطلب دا څه نه څه پرابلم پکې و په هغې باندې خلک کورټ ته لړل او کورټ کې بیا هغه کیس وچلېده نو اخره کې بیا یو پیری ته ډېرې ټول ویډیو چې نه هغه سمري دا ده چې اوس داسې بالکل نه پیش شوی او نه پاس شوی دی دا د 2018 خبره ده هغه خبره بیا یو پیری ته دغه شوه او دا مکمل یو پولیټیکل ایشو دی جوړه شوه دا چې د هر چا د طرفه شوي دي نه که چېرې داسې کېږي صرف د دې لپاره چې مخالف پارټۍ په حکومت کې دي او هغوی بدنامۍ او هغوی دغه کې دا خو هم یو نیګیټیو پالیټکس دی پاکستان کې مخکې هم شوي دي اوس هم کېږي بیا به هم کېږي ملک ته کومه فایده خو نقصان دی که نه نو په کار خو دا دي چې د داسې خبرو نه چې څوک یې کوي نه هغوی هم ځان وساتي او مونږ چې کوم دی نه مونږ له دا خامخا په کار دي چې لږ ډېر خو تحقیق وکړو که نه چې لکه ما نه هم پرون ماښام کې چې کوم دی نه یو کس تپوس وکړو نو ما د هغې نه پس ډایرکټ بیا څو اخبارونه راواړول چې کوم پرون د اخبارونه ویب سایټس دي که نه که ډان دی که نور دي نه هغې کې داسې خبره نه وه چې ما بیا دغه وکړه نه ده که د 2018 دا خبره وه نو بد دکه یو څو خبرې وې چې ستاسو مخې ته مې کېښودې بله ویډیو کې به بلې موضوع سره راشو د لوی الله په امان